ته رښتینی مسلمان یې نو دا ویډیو تر پایه وګوره. ایا پوهېږئ چې قرآن ولې امر کوي چې د الله پر ټولو پیغمبرانو ایمان راوړو او ولې د یوه پیغمبر انکار د ایمان نیمګړتیا ګڼل کیږي؟ د سورة البقره 140 آیات به ستاسو لپاره درته د حقیقت روښانه کړي. ای محمد صلی الله علیه وسلم ورته ووایه موږ پر الله ایمان راوړی او پر هغه څه چې موږ ته نازل شوی دی او پر هغه څه چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د هغوی اولادونو ته نازل شوی دی او پر هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړل شوی دی او پر هغه څه چې د خپل رب له لورې ټولو پیغمبرانو ته ورکړل شوی دی. موږ د هغوی ترمنځ هېڅ توپیر نه کوو او موږ یوازې الله ته غاړه ایښودونکي مسلمانان یو. د دې آیات شان نزول هغه په دا ډول دی. دا آیات د هغو یهودیانو او نصرانیانو د ادعا په ځواب کې نازل شو چې ویل به یې یوازې زموږ دین د هدایت لاره ده. الله تعالی مؤمنانو ته امر وکړ چې اعلان وکړي موږ یوازې په یوه پیغمبر ایمان نه لرو، موږ د الله په ټولو پیغمبرانو ایمان لرو. موږ ایمان بشپړ دی ځکه د الله ټول استازي حق دی. د آیات د اسلام د عقیدې د بشپړتیا او د ټولو الهي پیغامونو د یووالي څرګندونه کوي. الله تعالی مؤمنانو ته د ایمان بشپړ نصاب بیانوي. اول، ایمان یوازې په قرآن نه دی. انسان باید ایمان ولري پر الله او پر قرآن او پر ټولو آسماني کتابونو او پر ټولو پیغمبرانو. دوهم، د پیغمبرانو ترمنځ توپیر مه کوئ. یهودو د حضرت عیسی علیه السلام انکار وکړ او نصاراو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انکار وکړ. مسلمانان وایي موږ پر ټولو پیغمبرانو ایمان لرو. دریم، ټول پیغمبران یو دعوت لري. د ټولو پیغمبرانو پیغام یو دی، یوازې د الله عبادت او توحید او د شرک پرېښودل. څلورم، رښتینی مسلمان څوک دی؟ رښتینی مسلمان هغه څوک دی چې د الله ټول حکمونه مني، د ټولو پیغمبرانو احترام کوي، یوازې الله ته تسلیم هم وي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: د ایمان بنسټ د الله او ټولو پیغمبرانو منل دي. مسلمان باید د ټولو الهي کتابونو احترام وکړي. د پیغمبرانو ترمنځ توپیر کول د ایمان خلاف دی. اسلام د ټولو الهي دینونو بشپړونکی دین دی. د مسلمان ځانګړنه دا ده چې یوازې الله ته تسلیم وي. ګرانه وروره او خورې، نن نړۍ خلک د قوم، ژبې، مذهب او نسل په بنسټ سره بیلوي. اسلام موږ ته دا راښیي چې د ایمان معیار تعصب نه بلکې د الله اطاعت دی. کله چې ته دا آیات لولې خپل د زړه څخه وپوښته ایا زه رښتیا د الله د ټولو حکمونو غاړه ایښودونکی مسلمان یم؟ الله تعالی له موږ نه یوازې د ژبې ایمان نه غواړي بلکې داسې ایمان غواړي چې زموږ په اخلاقو، عبادت، رښتینولۍ او ورځني ژوند کې ښکاره شي. نو راځئ چې خپل ایمان تازه کړو او د ټولو پیغمبرانو درناوی وکړو او یوازې د الله د رضا لپاره ژوند وکړو. که دا ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، د خپلو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ او د قرآن د پیغام د خپرولو لپاره زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ.